درنو لیدونکو السلام علیکم. جنرال مبین وای سندرغاړي دي سندرې نه وایي هره میاشت له جیب څخه معاش ورکوم. د اسلامي امارت د فرهنګي چارو غړی جنرال مبین چې په احساساتي ویناو کې نوم لري وایي که سندرغاړي سندرې ویل پرېږدي دی به هغوی ته له خپله جیبه هره میاشت معاش ورکړي. څرګنده نه ده چې ښاغلي مبین دغه دومره پانګه له کومه کړه چې د هیواد لسګونه سندرغاړو ته دومره معاش ورکوي. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې آن ملي سرود یې هم نه خوښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له ویرې شاوخوا 100 سندرغاړي له هیواد څخه وتلي دي. بلخوا اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 25 ټنه درملو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی دی. ښاغلي کوبیا په خپل ټویټر لیکلي چې د اروپایي ټولنې لخوا د مرستو شوو درملو محاوله نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې بللې ده. د دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر کم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی چې له 2000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه د طالبانو له راتللو وروسته تړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.